السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند به وئ. دغه ویډیو کې به موږ تاسو ته چاټ پیټرن او همداشانته کینټسټیکو په اړه خبرې کوو. دا به موږ تاسو په یوټیوب کې په پیپ ماسټر پښتو په همدغه یوټیوب کې په پلیز کې په ځانګړي پلیز کې چې کېږي تیارېږي. موږ تاسو به د پلی سیکشن هغه چاټ پیټرن کومې چې موږ تاسو ته په پلی سیکشن کې استعمالیږي تر ډېرې دي، ډبل ټاپ دی، هیډر شولډر دی، بیخي زیاتې پیټرن دي، تر 10 پورې دي. موږ تاسو به په هغه کې کار کوو. انشاءالله دلته به زه یو پر یو درته ښایم، هغې نه وروسته به موږ تاسو په چاټ کې ګورو. د دې څخه موږ تاسو په لایف چیټ کې استفاده کوو. راځه اوله موږ تاسو به چې زده کوو کینډلې. کینډلې په اړه خو ما په تیر فورکس درس کې ما کورس کې موږ سره پلیز کې شته، پکې به خبرې کړي. اوس بیا راځو له خبرې پې کوو چې کینډل سټیک څنګه جوړیږي، څه شی ته ویل کېږي، څنګه کارونه اخیستل کېږي. فکر وکړه دغه څه ده، دغه یوه بډۍ ده او دغه چې دا بله بډۍ څه ته ویل کېږي، همداشانته کینډل څه ته ویل کېږي، د په اړه به اوس پوه شو. دا چې دا بله بډۍ ده، دغه چې دی ویک ده، دغه یو ویک دی، دغه یو ویک ده، دغه چې دی بل ویک ده. بعضې شاډو ورته وایي، بعضې ویک ورته وایي، بعضې څه ورته وایي. هر څوک په خپل نظر باندې یو نوم ورته اخلي. بعضې شاډو ده، بعضې ویک دی، بعضې سیوری دی، بعضې څه ورته وایي. دغه چې دی بل دی. اوس دغه ته به موږ تاسو چې وکړو رنګ بدل کړو، دې ته به سور رنګ ورکړو. خو دغه دوه کینډلې شوې. اوس کله چې موږ تاسو بیرش کینډل ګورو، په بیرش کینډل کې به دغه ساحه چې وي، دغه شروع کېږي چې دغه ساحه به یې زه به یې نوم درته ولیکم. دې ته موږ تاسو وایو چې اوپن، دې ته اوپن وایو. او دغه ساحې ته چې وایو، دې ته کلوز وایو. دغه ساحې اوس اوپن کلوز ولې موږ تاسو چې کوو، دې ته وایو. دې ته موږ تاسو چې وایو کلوز. کله چې قیمت شروع شي دغه ځای ته، اوس زه درته وښیم. یوه کینډل ده، دغسې حرکت کوي پاس خواته. دغه رنګ چې ده شین ده، مقصد بولش ده. پاس خواته تر دغه ویکه پورې حرکت وکړو، بېرته بازار ریورس کېږي، دغه ځای ته رارسېږي. دغه ځای ته چې راورسېدله، کینډل رنګ چې کېږي سور شي. تر دغه ځایه پورې چې کېږي کینډل حرکت کوي. نه وروسته کینډل بېرته چې کېږي ریورس کېږي، دلته بندېږي، دلته کلوز کېږي. دغه ساحه چې شوله تر ټولو های شوه د کینډلو، دغه ساحه تر ټولو لو شوه. هغه که په یو دقیقې کې، 3 دقیقو کې، یو ساعته کې، یو ورځنۍ کې، یو میاشت کې، دی های او دی لو ده، دی اوپن دی کلوز ده، د بیرش دپاره. دغه چې شوله دغه د بډۍ شوه، دا دوه چې شول دی ویک شو. اوس راځو د بولش دپاره چې ده. دا خبره مونږ کړې وه په کورس کې، خو بیا لږ معلومات پرې ورکوو. دا چې ده د هغه دپاره، د بولش دپاره دا اوپن ده، دغه ځای شروع ده، خو د پا ځای چې ده دغه کلوز ده. همغه شانته ده لکه د بیرش. خو اوس فرق چې ده، دغه چې ده کلوز ده. اوس یې فرق چې ده، فرق یې زه درته ښایم. دغه شوله، دغه ځای چې شو کلوز شو. اوس راځو فرق یې لکه دغه شانته، دغه ځای نه دغه شی شوله، بیرش شروع شوه. له دې ځای څخه موږ تاسو ته څه شوله، بیرش، مقصد یې اوپن نه شروع شوه. دغسې بیرش راغله تر دې ځایه. موږ تاسو ته یې ویک جوړ کړل. هغه نه وروسته شاید اول دغسې لاړی، هغه لکه معلومات نه کېږي. اوس دغه شاید پاس لاړی، بېرته دغسې راغلی، بیا پاس جوړوي، هغه مهمه نه ده. خو دغسې قیمت دغه ځای ته یې ورکړي، قیمت راغلی دی چې هر رقم ته دغه ځای ته قیمت راغلی دی، نه وروسته قیمت بېرته ریورس شوی دی تر دې ځایه پورې، بیا پاس لاړ دی، بیا نه وروسته بازار راغلی، دلته چې شوی دی کلوز شوی دی. او د دې رنګ یې چې کړی دی بډۍ ګرین ده. دغه دوه موږ تاسو ته کینډل دي. دې ته ویل کېږي بیرش، دې ته ویل کېږي بولش، دې ته ویل کېږي شنه، دې ته ویل کېږي سره ګټه، او دې ته ویل کېږي چې تاوان، دې ته ویل کېږي چې ګټه. خو ګټه هم په دا کې ده، هم په دا کې ده، په دواړو کې ده. دلته سیل کړی، دلته ګټه درکوي، دلته د بای کړی، دلته تا ته ګټه درکوي. دلته د بای وي، دلته راغلی تاوان دی. که دلته د سیل وي، دغه ځای ته لاړ وي، پاس خواته چې دی د تاوان دی. نو اوس راځو موږ تاسو د دې کینډلو تر څنګ نورې کینډلې چې دي، مهمې کینډلې دغسې وایو. دې ته ویل کېږي چې بولش. یو کینډل جوړه شوله مکمله، او دلته موږ تاسو ته په څنګ کې یوه بله کینډل دغسې ورسره جوړه شوه، دغسې، خو دغې رنګ چې دی شین سور دی. اوس زه درته ښایم. دغسې موږ ته کینډل جوړه شوه. د دوو کینډلو د یو ځای کېدو نه موږ تاسو ته درېیمه کینډل جوړېږي. هغه کینډل ته موږ تاسو چې وایو دغسې، که چېرته په دغه ځای کې دغسې کینډل چې کله موږ ته جوړه شي، دغسې ویک تر دې ځای پورې کېږي. دوه کینډلې په خپل منځ کې یو بل سره خوري، یو بل سره ختموي. دوه کینډلې لکه څنګه، سره کینډل ده، شنه کینډل راغلي ده، سره کینډل ختمه کړي، او دلته موږ تاسو ته چې جوړه کړې ده، شنه کینډل جوړه کړې ده. اوس دا څنګه کېږي، د دغه ټوله کینډل په بډۍ بدلېږي، ویک به نه بدلېږي. که چېرته دغه هم یو ساعته کینډل فرض کړو، دا هم یو ساعته کینډل فرض کړو، دغه یو ساعته کینډل هغه ټوله بډۍ دلته راغلې ده، په ویک بدله شوې ده، ویک شوې ده، ضعیفه شوې ده.
او دغه شنه ساحه چې پاس لاړه د بیران کې وي دغه موږ تاسو ته دلته جوړیږي. دته موږ تاسو انګلف 2 کینډل وایو، دته انګلف وایو، بولش انګلف، او دته موږ تاسو پین بار وایو. د یوې بولش انګلف نه موږ تاسو ته یو پین بار بای پین بار جوړیږي. اوس راځو په سیل کې هم دغه اوس راځو زه درته وښیم په سیل کې دغه موږ تاسو ته شي کیږي. دغه موږ تاسو ته یو کینډل جوړیږي. درته وښیم دغه کینډل موږ تاسو ته شش ولا جوړ شو. راځو دا کینډل دلته چې کو وکاو دلته. اوس دغه کینډل چې موږ تاسو ته جوړه ده د دغه 20 کینډل دغه سي حرکت لاندې کړی دی په دا امتداد سره. اوس دلته موږ تاسو ته بولش کینډل جوړه ده قیمت پاس وته چې کړه د حرکت ورکړه ده، او دا کینډل موږ تاسو ته جوړ شوی د 20 قیمت یې لاندې خواته حرکت ورکړه. د دوه کینډل ترمنځ موږ تاسو ته بل کینډل جوړیږي. اته موږ وایو چې 20 کینډل دغه ځای نه شروع کیږي تر دغه ځای پورې. دغه سی یو کینډل وخت موږ تاسو دغه سی یو 20 کینډل جوړیږي. 20 کومه کینډل جوړیږي؟ سره کینډل جوړیږي. او د دغه کینډل ویک چې دی دغه ویک دغه موږ تاسو ته دلته جوړیږي. دا کینډل ټوله ویک ته راځي. دا سره کینډل چې د شنه کینډل دلته خوري دغه ځای چې وخوړو فقط هډوکي پاتې شو، دلته سیوره پاتې شو. مقصد دغه دی چې موږ تاسو دلته یو وار قیمتونه راغلي دي پاس وته راغلي دي بیرته لاندې سیلاران کې دغه ځای ته رسېدلي. نو د دغه ځای د تشه چې دا دلته موږ تاسو ته پین بار جوړوي. اوس دا چې شوله بولش پین بار بولش انګلف راته شو، او دغه چې شوله بیرش پین بار دغه پین بار ده، او دغه دوه چې د چې دی بیرش انګلف دی. اوس راځو موږ تاسو دا داسې نه ده چې فقط دغه وي. اوس دلته دواړه درته وښیم. اوس دلته راځم موږ تاسو ته دغه کینډل جوړوي. اوس په موږ تاسو د دې څخه مقصد شي راځو دلته دغه سره کینډل چې دغه سره کینډل دغه سره کینډل تر دې ځای پورې دغه موږ تاسو ته شي دا د ویک ده. زه خدای ته نږدې کوم. دا کینډل چې شوله د سره کینډل دغه شنې کینډل وخوړله فقط دغه ځای پاتې شو، یعنی دغه سیوری پاتې شو. سیوری پاتې شو 3 ساعته یو ساعت 3 ساعته کینډل دي. د نور کینډل چې کی دغه ځای ته راسي. نو زه کله دغه کینډل وګورم ما ته معلومات کیږي چې وروسته له 3 ساعتونو موږ تاسو ته بازار شي دی بیرشت بولشت وګوره دا کینډل چې موږ تاسو ته جوړ شي زه پوهیږم چې بازار پاس وته ډیر حرکت کوي بخي ډیر حرکت کوي. کله څومره پاس دي دغه سکیږي دلته به موږ تاسو د کینډل چې کیږي دغه سنوره پسې دغه سکیږي دلته به ویک شي کیږي ویک پای کوي. دا ماته چې راکې فکر راکې ګوره دا ترسونه دي چې په پرایس اکشن کې هیڅ په یوټیوب کې وای تاسو پیدا نه کوي، البته په پښتو ژبه هیڅ به پیدا نه شاید په انګلیسي کې ډیر سخت پیدا شي. ګوره دا موږ تاسو ته چې کې د درې کینډل یو ساته یو درې ساته یو کینډل راته جوړ چې بازار په پاس وته سي همدا شان خلاف وخه بیرش خواته فکر وکړه بیرش خواته هم دغه سي کیږي لکه دغه سي زه اوس درته وخه دغه سي بای کینډل دا موږ تاسو ته راځي دغه سي یو کینډل دلته جوړیږي او یو کینډل دغه سي راځي دلته جوړیږي اوپن دلته کیږي صحیح ده. نو موږ تاسو په دې نه مقصد شي د کینډل نه زه درته وخه موږ تاسو ته به د دې درې ساته کینډل موږ تاسو ته دغه سي وبخه دا به تر دې ځای پورې کینډل داسې او دغه ساحه چې دا د پټله بیر شو یعنی د دریو یو ساته کینډل څخه موږ تاسو ته یو درې ساته دغه کینډل جوړیږي. پوه شو دغه چې د تحلیل. اوس راځو بازار دا کینډل شو. اوس راځو پیټرن ته. پیټرن څه ویل کی دا به ان شاء الله زه تاسو ته بازار کې وښایم. اول به دا زه تاسو ته وښایم دلته لکه دغه دوه کینډل دي دا دوه دا ګوره زه دا درته رسم کړم زه دا درته انتخاب کړم دغه دوه کینډل دي دغه صحیح ده دا دوه کینډل دي. اوس راځم زه دغه درته رسموم دغه به چې کېږي دا یو ساته کینډل دي که 10 ټکه دي 10 ټکه کینډل دي موږ تاسو راځو د څخه یو ساته کینډل نه وبخه یو ساته به کو یو ساته افا یو ساته انګلف جوړ شي صحیح ده. اوس موږ ګورو دغه سهاره د تشویل کېږي دغه ساحه تر دې ساحې پورې موږ تاسو نیسو چې بیرش دغه به موږ تاسو دغه ساحه ویږي ها زه اوس درته جوړه تر دې ساحې نه به تر دې ساحې پورې موږ تاسو ته ویږي صحیح ده. خو دغه لاندې ویک نور هم شته یا به دا ویک نه دغه به ویک اوس دې خواته لږ ویک ته دې خواته ډېر مشکل نه لري دا مکمل دغه ډېر نیسو لږ نیسو. اوس پاس خواته دلته ویک جوړ شوی دی څنګه مهم نه ده خو دغه ځای کې موږ تاسو ته زه اوس پلاوه
دغه ساحه موږ تاسو ته چې وي یو کینډل دغسې بولش کینډل چې وي جوړه شوې وي. زه دلته رنګ کوم بولش کوم داسې یو کینډل او پاس ځای کې لږ ویک دی موږ تاسو ته په پاس ځای کې لږ چې شاید ویک دغسې به ویک جوړ. اوس دا یو ساعته دی زه 2 ساعته ته اړوم. زه ګوره هماغسې یو کینډل موږ تاسو ته دلته وګوره دلته وګوره هماغسې یو کینډل جوړ. اوس دغه موږ تاسو یو ساعته 3 کینډل هم دغسې کې تشخیص کولی شو. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته د کینډلو چې دی تشخیص ده. وګوره یو ساعته نه ما 2 یو ساعته دي زه یو هغه 2 ساعته کینډل 2 ساعته کینډل مې جوړ کړې 2 یو ساعته کینډل څخه. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي د کینډلو تشخیص. وګوره 2 ساعته هماغه کینډل جوړه شوې ده. ویک ته وګوره تر دې ځایه پورې وګوره هېڅ فرق نه دی راغلی. لږ نور درته نږدې کوم هغه ویک کې هېڅ فرق نه دی راغلی. وګوره دغه ځای نه ویک شروع دی تر دغه ځایه پورې. دې ته ویل کېږي چې تشخیص. اوس راځو زه تاسو ته پیټرن وښایم چې پیټرن څه ته ویل کېږي. دلته زه لیکم پیټرن. راځم دا پیټرن دی. پیټرن ډېر ډولونه لري خو نن به موږ تاسو پیټرن وایو هیډ اند شولډر پیټرن. هیډ اند شولډر څه معنا؟ دغه به یې ولې او دغه به یې سر وي او دغه به یې چې بل ولې دغسې یو کینډل به موږ تاسو ته دغسې یو پیټرن موږ تاسو ته چې کېږي جوړېږي. دې ته ویل کېږي هیډ اند شولډر. همدا شانته ریورس هیډ اند شولډر به وایو. دغسې به موږ تاسو ته چې دا موږ تاسو ته چې د ریورس هیډ اند شولډر. اوس به موږ تاسو دلته چی کوو کله دغه شکل اوس داسې نه ده دغه کینډل یو دانه کینډل داسې جوړېږي نه دا موږ تاسو ته یو شکل جوړېږي دغسې ټرین روان وي بیا دغسې دلته ولګېږي بیا دغه ځای ته چې رسېږي موږ تاسو پوهېږي چې اوه هی هیډ اند شولډر یې جوړ کړل. دلته چې دي هیډ اند شولډر دلته مو وګوره دلته هم چې ده هیډ اند شولډر. اوس زه چې یم دلته زیاتره وخت دلته چې کوم بایاسیله ښه دا چې موږ تاسو ته جوړه شي زه په دغه ساحه کې چې کوم بایاسیل همداشان دلته اوس زیاتره خلک ټریډران چې دي کله چې د لاندې ساحه ماته شي دغه ساحه دغه ځای کې بایاسیل اخلي. اوس دلته خو زه سیل کوم صحیح ده دلته زه سیل کوم دلته به زه بای اخلم. اوس ما ته دغه ساحه جوړه شي زه دلته چې کېږي کله دغه ځای ولګېږي زه لانګ دا لانګ شو او نور ټریډران چې کوي مشکل نه لري هر څوک چې د خپله تحلیل لري دا لانګ شو دلته نیسي. زه چې کوم ځای کې لانګ دا ځای کې لانګ ته داخلېږم دلته زیاتره وخت ویک جوړوي دا ځای کې خلک لیکویډ کوي بیرته راځي پاس ځای ته دغه ځای کې یو ریټیسټ کوي دغسې یو ریټیسټ کوي دې ځای نه تر دې ځای پورې بیرته بازار پاس ته حرکت کوي ښه کوي زی حرکت. اوس زه درته ښایم دا په بازار کې دا به شو بي ټي سي ته بي ټي سي کې به یې وښیم بي ټي سي هلته مو رسمونه ډېر رسم کړي. راځو دلته به زه درته وښایم دې تشخیص چې دی وګورئ دا هلته جوړه شوې ده اوس حرکت ته وګوره څومره قوي حرکت شوی دې تشخیص چې دی لږ څه سخت دی خو بیا هم که چېرته ته لږ وخت پکې تېر کړې بیا خپله درته معلومېږي. وګوره اوس داسې نه ده دا باید دې سره مساوي وي یا دغسې وي یا لږ شاید دغسې وي یا شاید دغسې وي هر چې دی ته باید خپله تشخیص کړې دا دلته موجود دی. مثال درته وایم موږ تاسو کار چېرته دی اصلا که دلته موجود نه دی صحیح ده دغسې دلته موجود دی دغه های دی دغه های دی دواړه چې دي های دغه ساحه کې چې دی موجود او بل یو چېرته موجود و او بل یو دلته موجود و. اوس بعضې خلک دلته زیاتره وخت ویک جوړوي سړی لیکویډ کړي یا سړي نه سټاپ ووهي صحیح ده دغه ځای کې لیکویډیټي واخلي پاس لاړ شي دلته بعض خلک یې دلته اوس دې حرکت ډېر کوي دی ریورسل همداشانته د هیډ اند شولډر د بای طرف ته دې حرکت ګوره دلته معلومېږي دلته خو زه داسې حرکت درته ښایم چې شی وکړئ چې تاسو یې زده کړئ. اوس وګورم دغسې ځه دلته ګوره دلته جوړ شوي دلته چې دی د بای طرف ته ته به ووایې چې کوم ځای کې ده بازار دې خواته راغلی. اوس وګوره داسې دې ته ویل کېږي چې پټرن دا په پرایس اکشن کې موجود دی. وګوره زه راځم وښایم
زه راځم دغه ځای کې چیک کوم بای خلا سیل خلا وبخه دغه ځای کې راځم دغه ځای کې سیل خلا سټاپ لاس دې په هاي باندې یا دلته پوه شئ دلته مستقیم نه کیږي دا زیاتره وخت کینډل چې پین بار جوړ شي مدته ویلی دلته کیږي یا د تیر هاي په سر باندې تیر اصلا کې هټ په سر باندې کیږي خو زه دلته نیسم دلته زه چې کړم لیکوډ کړم سټاپ کړم وبخه سټاپ یې هم زیاتره خلک به ولې د ځای څخه شي کې وګوره اوس دغه ځای کې زه پازه کې زه سټاپ شوی یم او دلته وګوره کله چې بازار دغه ځای نه ماتیږي دغه سطح نه ماتیږي بازار دلته ریټیسټ ورکوي خلک وایي چې زه پازه کې خطر ډېر نه اخلم ماته چې ښه صحیح بازار معلوم شي په یو ورته وګورئ کوم ځای ته چې دی بازار ښکته شوی لاس دې ته ویل کېږي چې شی دې ته ویل کېږي چې هېره شو حتی دلته جوړ شوی دی دلته فقط چې وکړئ دلته به تاسو ته کوم ځای کې معلومېږي تاسو 3 ثانیې کې ته وګورئ تاسو ته کوم ځای کې معلومېږي ګوره اوس زه درته ښایم بازار راغلی دغه ځای ته بازار بیرته قیمت پاس ورته لاړ دی بیا دلته راغلی بیا دلته لاړ دی بیا دلته جوړ شوی دی بیا دلته لاړ دی اوس وګوره قیمت وګوره اوس بازار ته وګورئ حرکت وګوره که بیا دغه نښه یې دغه ځای ښیي اوس زه دغه ځای درته وښایم شاید ډېر نفر هم دغسې انتخاب کړی صحیح ده دغسې پاس خواته وځي که نه دغسې به تاسو انتخاب کړئ دواړه دی ما دغه ځای کې انتخاب کړو تاسو هغه ځای کې مشکل نه لري اوس تاسو هم دغه ځای داخل کړی دی وګورئ ما هم دغه ځای وړوکی ځای دا کې انسان چې صحیح تحلیل وکړي اوس وګوره ما دغه وړوکی کوچني هغه ته فکر وم دغه ځای ته فکر وم کله چې ما دغه ځای کې ټچ انګل جوړه شوې ده زه دې ځای څخه بای اخلم دوی وایي چې نه دلته انګل جوړه ده دلته هم جوړه ده په غټ ټایم فریم کې دلته وکړه دلته بای واخله همدغه چې دا هیډر شولډر اوس دلته وګورئ په بازار کې دومره ډېرې پیدا کېږي بیخي ډېرې دي اوس تاسو دلته وښیئ دلته په کوم ځای کې ګوره دغه ځای کې دغه ساحه جوړه شوې ده خو دلته به تاسو دلته فکر نه کوئ چې باید همدغسې جوړ شي صحیح ده اوس وګوره وګوره دلته چې جوړ شوی ده هیډر شولډر دلته زه چې کوم هیډر شولډر سیل کوم یا دلته نه کوم دلته سیل کوم بازار مات شوی دی فیجي جوړه کړې ده داخلي ګم دلته ماته ګټه راکوي څنګه ګټه راکوي لکه دغه ځای څخه دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا ساحه انتخابوم دا ساحه انتخابوم همدغه ساحه راوړم دلته یو پر یو یو پر دوه دا ماته چې ګټه کېږي سټاپ لاس خو به دلته لګوم اگر دلته داخل شو سټاپ لاس زه چېرته لګوم دلته یو پر دوه وګوره څومره مستقیمه یو پر دوه ګټه یې راکړې نو دغه موږ تاسو هیډر شولډر چې پیټرن دغه دی هر ځای کې تاسو چې کولی شئ هیډر شولډر پیټرن پیدا کولی شئ اوس دا فرق لري دغه تشخیص فرق لري کله چې تاسو لږ په بازار کې کار وکړئ بیا درته معلومیږي چې بازار چې دی هیډ دی شولډر دی چې دی دا ستاسو ته معلومیږي که چېرته کار ونه کړئ ګوره دا وړو کینډل کې تاسو ته څه معلوم شي اوس وګورئ دلته بیا رینج جوړ شوی رینج مات شوی دی لایف ټریډ دی دغسې وګوره دغسې رینج جوړ شوی دی مات شوی دی دغه ځای کې زه باید خلم چې پاس لاړ شي قیمت دا د بله پټلان ده ټریپل ټاپ ده داسې پاس خواته جوړېږي لاندې خواته جوړېږي اوس که دا دې خواته ماته وایي لاندې خواته سیل نو دغه چې دغه پیټرن دي انشاءالله موږ تاسو به د دې په اړه ډېرې ویډیوګانې جوړو ډېر درسونه دي زه چې کله درس ورکوم ویډیو جوړوم درس لپاره نو ماته بیا دغه نه په یادېږي ته سبسکرایب وکړه او لایک ورکړه او کمنټ پرېږده که چېرته تاسو ته دغه ګټوره تماموي دغه ویډیو یا د چټ پټرن په اړه معلومات لرئ یا لږ یا زیات تاسو کولی شئ ماته په کمنټ کې معلومات پرېږدئ چې چټ پټرن ښې دي یا زه معلومات لرم یا ګټه ورکوي یا ګټه نه ورکوي همداشانته یا کوم ځای کې نیمګړتیاوي معلومات راته واچوئ چې دغه ځای کې تاسو نیمګړتیا دي دغه به زه چې کوم جوړوم به نو د پیټرنو هیډ ان شولډر دا تر دې ځای پورې همداشانته کینډل ډېر مهم معلومات دي هغه باندې تاسو کار وکړئ د دوه کینډلو ترکیب زده کړئ دوه کینډل څنګه درې کینډل حتی تر څلورو کینډلو پورې دغه تاسو کتابچه یا تاسو که سپینه تخته ولرئ درته ښه ده هملته یې رسموئ هلته به تاسو کولی شئ چې ویکي پیدا کړئ یا راتلونکي 4 ساعته 8 ساعته هلته کینډل په هر ځای کې شته نن 4 ساعتونه هم شته خو 8 ساعته نشته 3 ساعته نشته چې موجود وي په همغه ځای کې ګوره 3 ساعته شته 4 ساعته شته یعنې نور مقصد 8 ساعته نشته تاسو وګورئ 4 په 4 کینډل کې وګورئ 4 ساعته 2 کینډل کې وګورئ یا همدغسې بیخي په کینډل کې نه ګورم همدغسې ګورم دلته ماته معلومیږي دغه ځای کې بعضې د شي جوړه شوې ده
بلو جوړه شوې ده، د لاندې ویک ته یې بازار پاس ورته راکړه کې ګوره 3 حرکتونه یې پاس ورته کړي. عادي، ډېر عادي خبره ده. دلته ماته پین بار جوړه شوې ده چې دا یو 30 دقیقې ده. که زه اوس چېرته دلته 15 دقیقو ته راشم، هلته به 2 کینډلې یو به سره کینډلې زه دې درته وښیم. دلته چې 2 کینډلې دي، وګوره یو سره کینډل ده دغسې، یو دلته کینډل ده، دغه پاس کینډل دغه خوړلې ده، دا لاندې کینډل دلته شي شوې ده. اوس وګوره چې دي 30 دقیقو کې چې 30 دقیقو کې موږ تاسو ته دلته وګوره پاس کینډل یې وړه کړې، دلته بلو شوي سره شوي. نو دغه درسونه دي چې تاسو باید په دغه باندې کار وکړئ. تاسو یې وګورئ، بازار کې پسې وګرځئ. انشاءالله راتلونکي درسونه به د نورو پیټرنو په اړه وي. که چا د فورکس په اړه معلومات نه وي، درسونه کورس فری کورس دی، تاسو پلی ته لاړ شئ. د پښتو د فورکس پښتو کورس د په همدغه یوټیوب چینل کې پیپ ماسټر پښتو کې هلته لاړ شئ. کورس د اول څخه تر اخره پورې وګورئ. نه وروسته تاسو کولی شئ دلته راشئ، دغه پیټرن یې زده کړئ. انشاءالله تاسو له هغه ټریډرانو څخه چې په بازار کې به یو کال تېر کړی، دغه درسونه چې زده کړئ تاسو به هغې څخه تجربه ډېره وي. بس خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه وي. په خدای مو سپارلي، ښه وخت ولرئ، ښې شي.